شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاته ګوري پکې د لیلا نامه پیدا کوي دې ته مینه وایي قرآن تمام ګوري د لیلا نامه پکې پیدا کوي کوم ځای پیدا کوي قصد مجنون سوال قرآن کرد قصد مجنون سوال قرآن کرد گفت اسراب عبدی لیلا وای چا د مجنون نه تپوسو کو چې او مجنونا تو خود لیلا نامه اخلي چرته الله هم قرآن کې هم څه درځي که نه درځي گفت اسرا بعبده لیلا وای ما په تمام قرآن کې د آیت د کړی دی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا ټول قرآن کې د لیلا نامه پیدا دې ته مینه وای د خدای رسول سمې نه ده پخوانۍ مینه ده اوسنۍ نه ده د خدای رسول سمې نه ده پخوانۍ مینه ده بلال ته وګوره چې څنګه لیونۍ مینه ده د چای مینه د چیلم د چا د سوال سره د چا مرګ هم د چا د خارونۍ مینه ده څوک مرغان ساتي څوک سپي ساتي څوک چرګان ساتي یا خدای زمونږ خپل ځان سره محبت پیدا د خدای د مینې ځای زمونږ زړه کې نشته وای په کېږئ ما دومره مینې زمونږ په زړه باندې را پرېوتې دي چې د خدای د مینې پکې ځای نشته هر قسم غوبل زمونږ په زړه باندې سواري شوی دی حاوي دی نو د خدای د مینې ځای پکې کم دی هغه مجنون اوس دا تپوس کوي چې قربان ما نه ته دا تپوس کوي چې زه پیژنم که نه پیژنم په تمام قرآن کې مې دغه یو ټکی خوښ دی چې هغې ته د پنځلسمې سپارې آیات ویلی شي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا ما له بل ټکی په قرآن کې نه دی الله دې زمونږ داسې مینه نصیب کړي ګوره مجازي عاشق دی خو رښتیا دی که نه دی وایي هر اونه به لیلا لیلا لیدی شي هر اونه به لیلا لیلا لیدی شي که عاشق شولې په شانې د مجنون هر شی به درته لیلا لیلا ښکاري خو چې مینه دې د مجنون په شان پیدا کا خدای ډېر غیرتي دی خبره مې کوله زلیخه د الله په در کې جاري خپل خدای غېږ کې نیولی دی هغه ته مینتوزاري کوي او زما خدایه ته زما څنګه خدای چې اوسه پورې دې زه یوسف علیه السلام سره ملاو نه کړمه سترګو نه یې اوښکې ساتي هلکان ورپورې ټوکې کوي مسخرې کوي هغه د یوسف راغی هغه دا کوم دی ناګهانه د زلیخې د خولې نه وځي او د یوسف علیه السلام خدایا او د یوسف علیه السلام خدایا دا الفاظ د خولې نه وتلو فورا هغه غېږ کې نیولی خدای اواز کوي لبیک او زلیخې وایه څه غواړي چې زه د امداد وکړمه یا خوش پیته کاله جاري هغه خدای شونډې نه خوځوي او یا په دغه وخت کې د هغې د خولې نه اواز وځي چې او د یوسف خدایا هغه بوټې چې زما لوپټه ورباندې ما چولې وه او د هغې بېعزتي یې کوله کوم خدای چې د یوسف دی ای د یوسف علیه السلام خدایا زما کار سر ته ورسوې زه ناکام شوم اوس زما کار سر ته نه رسي خولې نه دا الفاظ وتل بوت ورته وایي لبیک و د خدای بنده غواړه څه غواړې ستا څه ضرورت دی فورا یې خپل خدای د ځانه لرې وغورځولو خدای زر لرې وغورځولو بیغل غرکشه اوسه پورې خو تا غږ نه کولو او اوس مې د یوسف علیه السلام د غیرتي خدای نامه واخېسته نو لبیک چغې وایه بس زه تا نه سوچ ولګېدو د لا اله الا الله سره تار ولګېدو کنیکشن اوس جوړ شو اوس به خدای کار کوي هغه طرف د تیرې نه الله تعالی راته راوسته همغه جونګره کې ناسته و د یوسف علیه السلام په مینه کې جاري زاری کوي ناګهانه په یوسف علیه السلام د بهر نه راغی په اس باندې سور دی چا ورته وویل جي یوسف علیه السلام راغی ښه بس دا فورا پاڅېد او د هغه اس واګې ونیو اوس دا یې څه پېژني چې دا هغه زلیخه هغه پېژني نه ورته اواز کېږي او
چې د ځمکې نه سړی پاسئ په تخ باندې کښېنئ او د تخ نه سړی په ځمکه باندې راګزار کړي. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تا خدای هغه کارونه کوي چې د تخ نه سړی په ځمکه راګزار کړي او د ځمکې نه سړی پاسئ په تخې کښېنئ. یوسف علیه السلام یې پېژني نه، د سترګو نه یې اوښکې راوالې شوې. یا الله دا خو ما ته وایي ځکه چې څو کاله مخکې زه غلام ومه، څو کاله مې جیل کې م تېر کړل، څو کاله مې د یو بل نوکریو کې، او اوس وګوره ما ته تاج په سر دی او عزیز مصر یم. اوس ما ته دومره عزت خدای را تا خو ما ته وایي. په مخ باندې یې پرده اچولې وه، مخ به یې ځکه نه ښکاره کولو چې بیا به ورسره ملزم خبرې نه شوې کولی. دومره ښایسته دومره ښایسته وایي زلیخه بیبي رښتیا ډېره ښایسته وه، زلیخه بیبي رښتیا ډېره ښایسته وه، خو یوسف علیه السلام یو فرشته وه. ای لطیف الله چې ځوان وي خو نړی شي، چې ځوان وي نو په ځان نه پوهېږي. ټیک ده که ای لطیف الله چې ځوان وي خو نړی شي، خو چې ګیره یې شي سپین اسم سړی شي. خدای داسې بزاره جوړ کړي ټیک ده نه. خدای مو د ځوانۍ عبادت نصیب کړی وایي. داسې سپینګیري خو ډېر سره پرېږدی نه یا به دا چلي، خدای مو همدغسې نصیبه کوایي. یوسف علیه السلام بې حده ښایسته و، ورته وایي دا خو دې ماته و. نوکرانو ته وایي چې سهار له دا بوډۍ دربار ته راوغواړئ چې د دې څه خدمت وي چې هغه زه وکړمه. زلیخه اوس تمامه شپه خوب چېرته ورځي، سهار به د یوسف علیه السلام دربار ته بیا ورځي، انټروډکشن به کړي. خوشحاله چې سهار شو، سهار وختي لاړه، دروازه ټکوي، بوډۍ دننه ورغله. یوسف علیه السلام په عبادت خانه کې ناست دی، خلوت کې ناست دی، الله الله کوي، د خدای بندګۍ کې لګیا. هغې ورته وایي جی بوډۍ راغله وی چې جامې غواړي، چې څه غواړي ورله ورکوي او رسختې کوي، خوشحاله یې کوي. وایي ښه. زلیخې ته وایي ته څه غواړې؟ وایي زه هېڅ نه غواړم، زه یوسف علیه السلام ګورم، ستاسو هغه خلیفه ګورم. خدای بنده هغه څه کې؟ وایي زه چې ما هغه نه یي کتلی زه هغه څه اخلم. بیا ورغلل وي جي تا ګوري، وی ما څه کوي دی خیر دی چې خامخا صبرېږي نه نو را پرېږي دی. ورغله دنده چوکه ورسره ده یوسف علیه السلام سره. وایي جی ته ما پېژنې چې زه څوک یم؟ وایي نه. وایي وایي یوسفه زه هغه څوک یم چې څو کاله ما تاله جیل هم درکړ او په دومره بلا کې مې ګرفتار کړی وي. وایي ته زلیخه یې؟ وایي او جی زلیخه. بس فوراً یې واخته. یا الله دا بیا کوم ځای نه ده؟ وایي بس وځه وځه. یو سړی چې په یو ځای دربل شي که نه نو بیا په هغه ځای باندې قدم نه کېږي. وارې خطا شو، ورته وایي خیر دی زه بهر ځم، خو یو دوه سوالونه مې ځان سره راوړي دي. یو سوال دا کوم چې ته د الله په دربار کې سوال وکړه، الله نه خواست وکړه چې الله ما ته بیا هغه ځواني راکړي کومه مې چې څو کاله مخکې وه. ما دعا زما دپاره وکړه چې خدای ما ته هغه ځواني بیا راکړي کومه څو کاله مخکې. وایي ښه ده. یو سوال به وایي بل هم کوم. یوسف علیہ السلام دا اللہ پا دربار کے سوال کئی یا اللہ اس دا زوانی را وصل لیت الشباب یعودو، کاش چه زوانی واپس را رہے. دا دا ممکناتو نہ دے گرانا دا خچون کے گرانا خما ہوتا تا دا کنا خدای تا خنا دا یو سڑی دا زانا پوزا پریکڑی و پوزا نو بیا دا علو دا پوزا جوڑا کری نو بس جوڑای و خورا چه پرنجه ورغه دا پوزه کې پریوته دا یې جوړ ټیکه پاس نه پریوته په منځ کې دا پوزه نه ټول ور پورې وخندل دا کوم نه پریوته نو په پوزه لا چې ولې دا زما پوزه نو دا مجلس کې دومره ټیکه شو چې سین کې ځان ورغو بس بډې وایو ځان خوډې خوب دی خو چې ورمنډه کړي نو بریک بیا ولګي بیا واپس شي. یو سپینګیری سړی پرې راغی کاکا دا ته څه کوې؟ دا ته څه منډې وایې؟ راځه آخر داسې منډه کې زر ودرېږي دا ولې؟ بابا ته دی چې ګوتې مه وه زه خپل کار کوم. ما خو پوه ته څه چل دی؟ وایي چل دا دی چې ما د ځان نه پوزه پرې کړې ده
پوزه نشته او د شرمه ګرځېدی شمه نو زه دې سیند کې ځان غورځوما چې د بلا نه خلاص شمه بابا ورته و د خدای بنده ته خو ډېر کمکر ماته ښکارې دا لومبۍ پوزه درله چا درکړې وه دا لومبۍ پوزه چا درکړې وی چې دا خدای را کړې وه وی چې ستا نه پېږه او ستا نه دره شی پرېږدی شو نو دوباره د الله په دربار کې سوال وکړه اوس د خدای نه دوباره وغواړه الله تعالی قدرت لري او طاقت لري که چېرې ستا نه غلطي وشوه دوباره به درله بیا پوزه درکړي وی به ګرانه ونه پاته 2 رکعته لمونځ وکړو وی زه ښه ستا به ومنم راشه زکیه زکیه بی بی مازال شغل زکیه بی انا المؤمنون یو آیت مبارک ماستا کی بمر کی تلاوت کو اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اللہ فرمائی پاوا کی چپک والی شی پشکیرے کی یعنی جناب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ شکیلے کی شکیلے پک ہوئی اور دا خدای مخلوق راجوندی شی دپارہ دا حساب و دا کتاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دی مقام کی دا نفخ مراد آغا جنزلی نفخ دا رنبنیگا چی جناب اسرافیل علیہ السلام شپیلے کی پوکوئی دا مخلوق بطول تباش من کے چار سمر زمانہ وقفی اللہ تا معلوم دا دوبارہ چی جناب اسرافیل علیہ السلام شپیلے کی پوکوئی دا طول دنیا با دا حساب و دا کتاب دا پر راج بندیش داغ متعلق اللہ فرمائی فاوح کی کہ جناب اسرافیل علیہ السلام شکیلے کو انزلی اوغا گئی نو فرمائی فلا انصاب بینہم نبوی نسبنا کو مابین دی مخلوقات کی دا مقصد نہ دے کہ فلانے دا فلانی زوی نہ دے یا فلانے دا فلانی وسیع نہ دے انصاب بوی دا قرآن مجید مقصد دادے اگا نصب چی کارامت اگا نصب چی نافیشی نو دا نصبونا دا بنی لاروالے و زیوالے دا تعلقات پہ اعتبار دا نفی سرپا منقطیش دا ہر چاپا پخفل فلزانی دا مقصد ٹھیک دا ہوئے چی زیبستا افلار دے و عمرستانی کرے لیکن دا چی بد و رضا بھئی چار سریبہ پخفل خلو کی بندری حدیث کے راضی جناب رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کی چدا مخلوق ولالی دا حساب و دا کتاب دا پر آواز ہوشی چی فلان ابن فلان یا فلانتا بنت فلان فلانے چی دا فلانی زویدے یا فلانے چی دا فلانی لوزا
دا د میدان کې حاضر ده د ده په ذمه که د چا حق وي نو راشئ د ده نه خپل حق وصول کړئ. و یو سړی به دومره خوشحاله شي چې کاش چې زما حق د چا په ذمه ثابت شي، که مې پلار هم او که مې رور وي او که مې زوی وي، خو چې زما ګټه او سود پکې وي چې زه دې به یې کې څه شی واخلم. داسې سخته ورځ ده. د دې سختې ورځې متعلق الله فرمایي چې جناب اسرافیل علیه السلام د ابدلي شپېلۍ ټوپ وایي فلا انصاب بینهم فلا انصاب بینهم د خلقو ترمنځ به نسبونه او تعلقات منقطع شي. بل مقام کې الله رب العالمین فرمایي د قیامت د ورځې سختي داسې سختي به وي. الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. داسې سخته ورځ به یفر المرء من اخیه، یو سړی به د خپل ورور نه تښتي، نه باید چې د هرو زمانه څه سوال وکړي چې ما له څه شی راکړه او د ورکولو خو زه نه یم په دې چې خپله ګویا کې محتاج یم دله به څه ورکړم. نو قرآن مجید فرمایي یو سړی به تښتي د خپل ورور نه و امه و ابیه، او د خپلې مور نه به تښتي، د خپل پلار نه به تښتي. داسې سختي ده په دې ورځ باندې چې د خپلې مور نه هم سړی تښتي او د خپل پلار نه هم تښتي. او دې نه مزید ډېر زیات خواږه و صاحبته و بنیه، د خپلې بیبي نه هم سړی تښتي او د خپل زامنو نه هم سړی تښتي. نهایت یې وایي چې سخته ورځ ده. د قرآن مجید د بیان مطابق الله فرمایي چې د انزلي جناب اسرافیل علیه السلام شپېلۍ ټوک وایي فلا انصاب بینهم، نسبونه کارآمد بني په مابین د مخلوقاتو کې. دا نسب به نفرسان ني، دا نسب به تا د مصیبت نه خلاص نه کي، که د پلار وي او که د زوی وي. دا یې داسې کوي ولا یتساءلون، او نه به څوک د یو بل نه پوښتنه کوي چې کاکا ته څوک یې، د کوم ځای نه راغی، یا ما ته څه خدمت یا حاجت. لکه دنیا کې چې دوه کسه یو بل ته په مخه ورشي چای څکي روټۍ څکي، که څه پیسو ته دې حاجت وي، هلکه ما سره شته 5 روپۍ 10 روپۍ. قرآن مجید فرمایي داسې سخته ورځ ده چې د یو بل نه تساؤل او د پوښتنې کیسه به هم نه وي، او نه به وایي نسب وایي چې کارآمد وي. هر څه دې په خپل ځان وي. ان کان خیرا فخیر، ان کان شرا فشر. که نیکي دې کړې وه د خپل ځان، او که بدي دې کړې وه ستا په ځان به د هغې وبال وي. د دې وجې نه د قرآن مجید د بیان مقصد دا دی هغه ورځ مستحضر لره او دا یقین لره چې ما نه به د خپل اعمالو پوښتنه کېږي، او زه به یکتا او تنها یم، د بل چا نفع او خیر ما ته به نه رارسېږي. که ځان یې څه ګټه کړې وه خو نور علی نور، او که نې د پلار او د نیکه ګټه هغې نه به په ورځ د قیامت زه محروم. دنیا نه ده چې د پلار او د نیکه ګټه تا ته کارآمد شي. په آخرت کې د پلار او د نیکه ګټه هم د هغه به وي، ستا په حق کې د هغې فایده صفر به وي، یو جمله یو کافرۍ به به کېږي. عبدالرحمن صاحب فرمایي د عمل په ځای به دا پوښتنه نه شي، د عمل په ځای به دا پوښتنه نه شي چې ته ځې یا مسۍ د فلانا، په خپل ځان ښېګړه وکړه غرمه شه، په خپل ځان ښېګړه وکړه غرمه شه، په ښېګړه د ادې او د بابا. په خپله نرشه څه عمل وکړه، څه منډه ووهه، څه ګټه ځانله وکړه. د مور او د پلار په رسو هډوکو باندې غره کېدل د دې نه لوی بېوقوفي بل نشته. عبدالرحمن صاحب فرمایي په خپل ځان ښېګړه وکړه غرمه شه، په ښېګړه د ادې او د بابا. هغه ناوي چې په خپله ښایسته نه وي، هغه ناوي چې په خپله ښایسته نه وي، څوک به یې سکاني ښایست د مورونه. یو ناوي په خپله ښایسته نه ده، بد شکله ده، قبیح المنظر ده، فرق مول ډېره ښایسته ده،
یا نه ډېره ښایسته ده، نو د مور او دنیا په ښایست باندې دا بدلېږي. دا څوک غواړي د دې څوک خدمت کوي، نه د دې څوک پوښتنه کوي. لکه مور خو ډېره مور ښایسته ده، په خپل ځان دا ښایسته نه ده. هغه نارې چې په خپله ښایسته وي، څوک به یې څه کاندي ښایست د مورونه. جانی فرمائی بندے عشق شدی ترک سب کن جانی، بندے عشق شدی ترک سب کن جانی، کہ دری راہ فلان ابن فلان چیزیں چې په خدای باندې مین شي او د عشق بنده شي، نو په نسبونو باندې فخر پرېږده. په دې لار کې فلان ابن فلان څه شی نه دی. اللہ فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تاسو کے دیر عزت مند اللہ پنیر. ان اکرمکم صیغہ صفت فرمائی پتاقی سرس تاسو کے دیر عزت مند اللہ پنیر. سو کوئی اتقاکم کہ تاسو کے تو دیر پرہیزگاری. دا قیامت پورا معیار پرہیزگاری دا، نہ سب کارآمد میں کہ سو گوئے کہ دیر پرہیزگاری اللہ تبارک دیر گوئے کی ملتی. نو فرمائی وفلدان خیگر اکرا غرم شاہ وخیگر دعادے عود بابا، حقناوی چپ اخفل خیستنی سو بیس کاندی خیست نمورونا. دقا مضمون قرآن فرمائی اکسم سپارہ سورت المؤمنون کی فیضان فی خفت السور باوا کی چپک والی شی پش پی رہے کی، یعنی جناب اسرافیل علیہ السلام دوبارہ پی رہے پکوئی دا دنیا ٹورا جوندشی دا حساب و دا کتاب دا پارا فلا انصاب بینہم. اللہ فرمائی نبین سبنا فما بین لدے خلق کے ولا یتساءلون، اور نبت یو بلن پختنی. خبر اخبار خطا تو پوش ہے معلومی کی تعلقات رشتے دا کارآمد نہیں، لیکن خبر اللہ نے مگے دا. اللہ رب العالمین سورۃ طور کی فرمائی بلے آپ کو ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما عدتناهم من عملهم من شيء. سورۃ طور کے اللہ فرمائی ہاں کسان کیا مومنان دی، آ کسان کی ایمان کو دولت میں مشرف دی، اور واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ددی مومنان اولادات ددی اتباع ددی خدام اغم ددی تابعدار سرد ایمان. یو سره مومن دی، اولاد داغه هغه هم مومن دی او د پلار په نقش قدم ګوي کې روان دی. گو د پلار نه نیکای دده نشته، لیکن بنیادی شی ایمان و سره دی. نو قرآن مجید فرمایي دغه پلار چې مومن دی او اولاد یې مومن دی، گو د پلار نیکای ډېر دي او د زوی نیکای کمې دي. اللہ فرمائی الحقنا بهم ذریتهم، پیوست کنگا بهم دغ پلارانو پورے ذریتهم ددی اولاد ددی درجو سرا. پر جنت کے اولاد ددی چی ددی اچھت درجی مستحقین نہیں اور پلار دو اچھت درجی مستحق دے. نو اللہ فرمائی دا پلارانو دا خوشحالولو دا پارا چی داغی استرگی یخش نو دا دی دا اولاد چی کم دی نام دیو پا درجہ کی کم دی، ام دا پلارانو سر دے پا درجہ کی پیوت کو داغی سر دے یو زید. معلومی کی چی رشتہ کارآمد شوا، پلاروانی اور زیوانی پکار راگے کہ پلار دے خلے بزرگ دے نیک دے اور تو پا حاغ درجہ کی نیک نہیں تا ہم مومن نہیں. نو برز دا قیامت دا پلار دا اخلو نیکو پا سبب تب ہم دا پلار گوئے کہ مقام و درجے تو رسی، لیکن جو دا پلار مقام درجے تو رسی اے دا پلار درجہ با کرنی کی ہوتا. اللہ فرمائی وما عدتناهم من عملهم من شيء،
دا اولاد چې د پلار سره په درجه کې برابر شي د دې دا مقصد نه دی چې د پلارانو درجه کمه شي د برابروالی مقصد دا نه چې پلارانو درجه کمه شي برابروالی مقصد دا دی چې اولاد د پلارانو سره برابر شي میرا تشبیه د دې داسې مثال دی لکه یو سړي ته 600 روپۍ ورکړي او بل دې 400 ورکړي یو دې 600 ورکړي او بل دې ورکړي 400 او بیا دې ته زوی چې دواړه برابر وو دا چې 400 ورکړي دیم دا سره برابر وو نو برابروالي دپاره دوه صورته وي یا خو 100 روپۍ د 600 نه واله بله ورکړه 500 ته یو 500 بل برابر خو شو خو د هغه 100 روپۍ کمې شوې د 600 واله په خبره خو پوهېږئ د یو 600 وي د بل 400 و د برابروالي یو صورت خو دا دی که نه چې د 600 والا نه 100 روپۍ والا 400 له ورکړه برابر شو لیکن د 600 خاوند خو به خفه وي ځکه چې 100 روپۍ پرې لاړه او بل صورت د برابروالي دا دی چې ته د جیب نه 200 نورې ورکړه 400 والا نه 600 والا نه مه کموه په دې 400 باندې مهرباني وکړه مزید نوره چې دا 200 نورې والا هغه سره برابر